د کهانې شروعات کیږي د ساوث ایشیا د ځنګل نه چالت مونږه سکسان وینو چې هغه د ونه کټای شروع کړی دا او کم سړی چې ماشين چلی دغه دوران کې هغه ته د ونه د شاته څوک په نظر راشي خو هغه دا نظر انداز کی او دغه دوران کې هغه بیا ګوري چې هغه یو مرګري خطه پریوتو والا دی او چې څنګه دا سړی خپل مرګري پسې ورشي نو دغه دوران کې دی سویني چې د مرګري سر چا کټ کړی وي او چې دا څنګه وویني نو دا هغه ځنه رو تختی خو د منډه په دوران کې هغه یو جال ته ورپروزي چې دغه د وجه هغه ونه ته الټه ځوړن شي او په دې دوران کې یو ځنګلي انسان راشي چاغه دا سړی ډېر بے رحمه سره قتل کی او دا ځنګلي انسانان په دې ځنګل کې خپل قبيله جوړه کړې وي او دوی به د انسانانو غوښه خوړه او دینه پس مونږ یو څلور دوستان وینو چې دې کې مونږ جیسمن او داغه خاون وینو او بل خو د دې سړی نوم آر جی وی او داغه خزوي او د جیسمن خاون ډېر زیات مالدار وي او هغه یو خپل کمدیم خرڅ کړی وي چې داغه په خوشاله کې دوی د خپل مرګرو لا پارټي ورکي او هغه ورته وي چې په دې پارټي باندې څومره خرچه راځي هغه به زما د طرف نه وي او اوس په سبا باندې دوی هغه ځنګل طرف ته روان شي چې په دې دوران کې یو سړی راشي چې هغه به دی په دې ځنګل کې ګرځي او دا یو گایډ وي خو دا غي نه مخکې دوی چې ځنګل ته ځینو د کشته په ذریعہ باندې بزي رټول نه مخکې دا گایډ دوی ته د کشته چلول چل اوخی او دا گایډ ورته وي کو تاسو دا سفر یادګار جوړول غواړئ نو مال 2 ورځې ټایم راکې چې 2 ورځې پس په ځب تاسو ټول په دې ځنګل کې وګرځوم او دینه پس دا دوستان چې دا خبره ووري نو هغه وته وي چې ټیک تا مونږ خو راغلیم چکر لیو او دینه پس دا گایډ د دې ټولو نه موبایل واخلي چې دوی د چکر نه مزه واخلي خو دې دوران کې ورله ارجه موبایل ورنکي او هغه دا موبایل خپل ځان سری کی چې دینه پس دوی د دې ځنګل طرف ته روان شي او د سفر دوران کې ورته دا گایډ وای چې په دې ځنګل کې داسې شیزونه شته چې داغه د موږ سمره لريو نو هغه زموږ د لپاره بهتره ده او تاسو د ځنګلیانو انسانانو باره کې اوریدلی چې هغه به مخ کیو په ځنګل کې نو هغه خلک اوسم په دې ځنګل کې شته ولې چې زماني کې په دې ځنګل کې کار کوو او هغه په دې ځنګل کې غیب شوی او داغه نه پس موږ ته داغه اډو کې ملو شي نو موږ پوي شو چې دا کار د ځنګلي انسانانو دی خو دلته ورته دا گایډ وای چې د یاري ضرورت نشته ولې چې دغه ځنګلیان خلک د دې نه ډیر زیات لري دی هغه په ځنګل کې ډیر زیات دن نه دي او موږ چې هغه ایریا نه څومره لريو ناغه مربه بهتري زمونږ د پاره او دینه پس مونږ یو دوه بایکران وینو چې هغه د ځنګل طرف ته روان وي او دی په اصل کې کانټینټ جوړو د سوشل میډیا د پاره او د ویډیو جوړولو د پاره دوی په دې ځنګل کې مخ کې روان شي او د دوران کې دوی سره حادثه وشي او دوی د خپل بایکونو نه راغورځيږي او د دوران کې د جنې د الګ لا आवाज ورکي خو دغه الګ ور لا आवाज نه ورکي او هغه چې د چیکولو د پاره دغه الګ لور شي نو دغه کټ شوی سر وګوري او هغه چې دا وګوري نو ډیر زیات او یریګو دا غزنه او تختی او دوس په دې ځنګل کې مخ کې راوالي یعنی د مر خله ته په خپل رواني او دا یو غار ته ورسي د ته دا لګیدو چې دلته ماته مدد ملو شي نو دغه دوران کې ورپسې یو ځنګلي انسان هم شاته راشي خدا چې څنګه شاته وګوري نو هغه ځای کې څوک نه او په دغه دوران کې هغه هلمټ د دې مخه ته راغورځي ولې چې هلته هغه ځنګلیان را رسیدلی وي او هغه اچانک په دې باندې حمله وکي او هغه مړ کی او بل خو د نور کسان د کېدو د پاره ځان له تنظیم کو چې د شپې په دوران کې د ارجه خزا او د گایډ یو بل سره خبرې کوي نو دلته ورته د گایډ وای چې د ځنګل ته څوک هم د کټای د پاره راغلي دي نو هغه جمدی د دې ځنګل نه واپس نه دی راغلي ولې چې دا ځنګلیان خپل ځنګل بچ کړي او سروزه مخ کې دلته سکسان راغلیو خو هغه د دې ځنه غیب شو او دا غسین چې کوم موږ د کہانې په شروعات کې کتلیو او ځنګلیان هغه پر موږ ته نقصان نه رسي چې ترڅو موږ دې ته نقصان نه ورسولې او بهتره دا چې هغه له خوالم نه ورزو او چې دوی ټولو د کېدو لاړ شي نو دې کې جیسمن واپس را پاسي چې دې کې ورله ار جیم راشي او دلته جيبه خبره دا چې د دې دوان یو بل خوخي او دلته دې دوان یو بل سره خبرې کوي چې دوی ډیر زیات پریشان وي نو دلته ورته ار جی وای چې فکر مکوا زه به هر څه صحیح کم او ټول ته به زمو سره تعلق باره کې ویم خو جیسمن پرشتیا باندې ار جی خوخوي او هغه د خپل خاون پریدي او ار جی سره واده کوي چې دې سره جیسمن ډیر زیات ناراضه شو دا غزنه لاړ شي چې دې کې ار جی خاموشه سره راشي او واپس خپل ځای کې ودی شي او دلته ار جی ته دا لګیدو چې دوی ته به زمونږ د دې تعلق باره کې پته نه لګي خو دلته د ار جی خزتا او د جیسمن خاون ته د ټول هر څه باره کې پته او اوس چې څنګه سحر شي نو د جیسمن خاون کشته کې چرته تلی وي نو دلته دا گایډ راشي دوی ته وای چې تاسو مرګري کشته هم بوتلې ده او ځان سره هغه بیگ مړو چې په کم کې تاسو موبایل پرته وي او د ير خبره دادا کو دې چرته په غلطه لار لاړو نو هغه سره ډیر بد کې دی شي او د دې د وجه به مونږه غزر تر زر تلاش کو چې اوس دوی په کشته کې کینی او د جیسمن خاون تلاش کول پس روان شي نو دوی اوس په دې سین کې مخ کې رواني چې د دوی مخ ته یو دوه لار راشي چې یو سیده تلی وي او یو ساید باندې تلی وي چې هغه لږه خطرناک هم وي نو دلته جیسمن وای چې زما خاون به ضرور په دې سیده لار تلی وي ولې چې هغه له کشته چلول نه ورزي نو دلته ورته دا گایډ وای چې مونږ په دې سیده لار باندې نشوتلې ولې چې دا ډیره زیاته خطرناک ده او تاسو زه لاړ شه زر سره نظم نو دلته ورته د ارجه خزوي چې ته به ضرور مونږ سره زی ولې چې تاسو د ټولو لارو باره کې پته نو دا گایډ مجبورن دوی سره روان شي خدا غزړنو چې زمخ کې لاړ شم او دینه پس چې دوی لګ مخ کې لاړ شي نو هغه ځکه ته یو کشته په نظر راشي چې هغه کې د جیسمن خاوند راغلی نو دلته دوی ته دا اندازو شو چې د جیسمن خاوند به آس پاس وي نو اوس پته دا گایډ وای کو تاسو خپل مرګره تلاش کوئ نو لاړ شئ زر سره نور مخ کې نظم او زه به تاسو دلته انتظار کوم چې دې سره دوی
د جیسمن خاوند تلاش کولو پس روان شي. اوس دا ګایډ یوازې ناست د دوی انتظار کوي چې د دوران کې د جاړیو د شاته هغه आवाज ووري او دا आवाज هغه بار بار اوري. نو هغه پاس یو د आवाज په شاته روان چې دا आवाज د کم ځای نه روان دی. یو داسې ځای ته ورسي چې هلته ډیر زیات سامان پروت دی او دغه دوران کې هغه د خپل نیکه ټوپې وویني. چې سره هغه دا وویني نو ډیر زیات خفه شي ولې چې د دې ګایډ خپل نیکه ډیر زیات خوښو او د دوران کې دته پته نه و چې د سره خوا کې یو ځنګلي انسان ونه ته ډډه والده. نو دا ګایډ چې څنګه دی وویني نو دا غزه نظر منډه کی او فورا هغه کشته له ځان ورسي او پاک کشته کې کینی او هغه چې څنګه مخ روان شي ډیر مخ کې ونه رسي او دغه دوران کې یو ځنګلي انسان د وبونه روزي او ډایرکټ د مړی کټ کی او بل خو ارج او دغه مرګري یو غار ته ورسي چې دغه دوران کې دوی د جیسمن خاون وویني او هغه ډیر زیات خوشاله شي. نو دلته ورته جیسمن وای چې تول تلې وي نو هغه ورته دروغ وای او دا ورته وای چې زاسي د چکر د پاره وروتم خو هغه په اصل کې د جیسمن نه خفوي او دوی خبرې پری دی او سیده هغه ځای ته راشي چې کم دی کې دوی خپل کشته پریخي وي خو دوی چې څنګه ال تراشي نو هغه ځای نه ګایډ غیب وي. نو دوی چې دا وګوري نو دا وای چې ګایډ مونږه پری خو دوه هغه ځای نه لاړو خو دغه دوران کې ارج ته دغه ګایډ چاکو میلو شي او دوی خپل په دې کشته کې کینو مخ کې روان شي او لږ مخ کې تلو نه پس دوی ته د ګایډ هغه کشته په نظر راشي چې پاغه باندې ډیره زیاته وینم وي خو دغه دوران کې دوی یو لوخي وویني چې پاغه کې وب ګرمي او دوی تل داغه بیگ ملو شي چې پکم کې د دوی موبایل وي او دوی چې څنګه دی لوخي له خواله ورشي نو هغه کې دوی د ګارد هغه سر وویني او چې اوس دوی دا وویني نو هغه ډیر زیات ویریږي او هغه فورن په کشته کې کینو دا غزه نو تختی او اوس دوی مخ کې رواني چې د دې سین په منځ کې یو ونه پرته وي. نو دوی اوس دا کشته د دېونه ناغه طرف ته اړي چې په دې دوران کې په یو ځنګلي انسان حمله وکي چې د سر ارج په دې ځنګلي انسان باندې حمله وکي او په سینې په چاکو وخي او هغه مړ کی او دا کشته په دې بو کې مخ کې روانه شي چې هغه ډیره مخ کې لاړ شي یعنی دوی سره اوس مخ کې تلو د پاره کشته نشته او دوی بوز دا نور سفر پیدل کوي او دوی د جنگل ډیر دن نه ځای کی وي د دې د وجه دوی ته لار معلومه ني او د کې شپم کې دوه والا وي او دلته اوس په دې باندې شپراشي چې دغه دوران کې دوی د ناریل او بوس کی او هغه ځای کې ودم شي خو ارج له خوب نه ورتلو ول چې الته ډیر زیات ماشیو نو ځان د ماشو بچکول نه هغه په دې خټو کې ځان اولغړی ولته پروزي او په دغه دوران کې مونږ یو ځنګلي انسان وینو چې هغه دوی ته ډیر زیات نږدې شوی وي خو دغه دوران کې ارج ویني او هغه خاموشه سره پاسي او اچانک هغه باندې د شاته نه حمله وکي خو دغه ځنګلي انسان ارج په سر وخی او هغه بهوش کی خو دغه دوران کې د جیسمن خاوند راشي او دا ځنګلي انسان ونیسي خو الټه په دا ځنګلي انسان زوره ورشي او هغه ډیر زیات اوخي او دغه دوران کې ارج هم هوش کې راشي او هغه وبیني چې د جیسمن خاوند د ځنګلیانو تړلې دی او ځان سره روان کړي دی او دغه ځنګلیان د جیسمن د خاوند خپل اډې تراوډي او ولته دغه خپل اسونه کټ کی او دوی دا هر څه د خپل ځان مړولو د پاره کوي او په سبا باندې ارج خپل خزل او جیسمن لراشي او غیره پاسي او هغه ورته دا دروغ وایي چې د جیسمن خاوند د دې ځنه وتل چې موږ له مدد راو غواړي او دوی چې دا ووري نو ډیر زیات خوشاله شي او مخ کې روان شي او دوی اوس مخ کې روان وي او دا ځنګل هم ډیر زیات غټ وي نو دوی په دې نه پیږي چې کم طرف ته لاړ شو په دغه دوران کې د ارج خزه ځنګلي انسان ولیدو چې سره دوی ډیر زیات ویریږي دا غزه نه منډه کی او د منډو دوران کې جیسمن یو کند ته ورپریوزي چې د سره دغه پلاس کې یو نوکیلا لرګې نه نوزي او هغه د درد د وجه ډیر زیات چغي وخی او اوس چې ارج او د ارج خزه دا وویني نو هغه څه جوګاړو کی او د ونه شاخونه نه یو پړی جوړ کی او د سره د جیسمن مدد وکي او هغه بر روخیږي او دوی اوس مخ کې روان وي او دغه دوران کې دوی ته یو کشته ملو شي چې دوی ته مخ کې تلل نور مسان شي او دوی په هغه کشته کې کینو مخ کې روان شي او لږ وخت پس دوی یو ځای کې ودرېږي چې دلته ارج ته دا احساس شي چې دا ځنګلیان دوی په سره روان دي او ارج د دې وبونه روزي او هغه خپل موبایل درو بس یو ویډیو جوړ کی او چې څنګه ویډیو جوړ کی پاغه باندې आवाज تیز کی او هغه یو ونه سره کی دي چې سره یو ځنګلي هغه आवाज پس راشي او د کې په ارج په دې ځنګلي انسان باندې اچانک د شاته نه حمله وکي خدا غ حمله فائدہ نشوا دا ځنګلي انسان په الټه زور ورشي او ارج ډیر زیات اوخي او هغه د اونو سانګو په مدد باندې وتړي او ځوړندې کی او دنه پس هغه د ارج خزه او د جیسمن طرف ته ورشي چې هغه دوه په کشته کې ودوي او دغه دوران کې پدې ونه کې یو چاکووي چې ارج په سچل هغه ځان ورسي او ځان خلاص کی او د کې ارج اچانک دا ځنګلي انسان په چاکو باندې ولي او د دې دوه په منځ کې جګړه شروع شي او دغه دوران کې ارج ته د دې ځنګلي انسان هتیار ملو شي او هغه د سر کټ کی او دنه پس هغه مخ کې تلو والا وی چې د دوران کې ارج وویني چې د دنیا ځنګلیان د پس شاته را روان دي نو هغه مجبورن د خپل ځان قرباني به ورکي او دا دوه به بچکی چې د سره هغه د ځنګلیانو طرف ته ورشي او هغه په دمانه حمله وکي او ډیر بے رحمه سره قتل کی خو بل خو هغه د جیسمن او د خپل خزي زندگی بچ کی او هغه صحیح سلامت د هغه زین اوزي او هغه ډیر زیات خفوي او د سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.